او مور پلار لا خصوصي په تور باندې دا خبره کوم چې تاسو د خپل بچو ته لکوټه فکر وکړئ. تاسو ته پته نشته چې دوی موټرسایکل چلی څنګه، تاسو له موټرسایکل هغه څه تاسو ته پته شته نه چې چلی څنګه، په کوم انداز چلی، په دې ګس سړوري مخکې کیږي او دومره په سپیډ اخو خلک په وې د ډرایور دومره خیال یا بنای ته په رنګ سایډ باندې مخکې کیږي، د لم نقصان جوړي، ځان لم نقصان جوړي، اخو خلک ته هغه لم نقصان جوړي او دومره سپیډ باندې. د خدای مسلمانه د خپل سپیډ له ګوټي کم کا، لږ په قلاره لږ په ادب. د موټرسایکل چې راغله ده د سوالۍ دپاره راغله ده، د اسانتیا دپاره راغله ده. په دې باندې نه موږ له سپیډ پکار دی، نه پې موږ له ون ویلینګ والا پکار دی. ته به وینې موټرسایکل والا دا به چوت کړی وروره، څه فایده دی نه، څه ښکلي خو هم نه ښکاري. دا خلک ښکلي ښکاري، که تا ته ځان ښکلی ښکاري نو ما ته ووایه تا ته په څه باندې ځان ښکلی ښکاري. ته موټرسایکل نه تا یو ټیر چوت کړی او ته روان یې، ته په سپیډ روان یې، داسې کېږي به ته به چې دا څه قصه ده، څه غوبل تا راغستی دی. زما خبرې به نن لږ په تاسو باندې ترخی لګي، خو دا خبرې حقیقت دی او دا ستاسو د فایدې او بالکل د ستاسو د فایدې او د ټول معاشرې دپاره د فایده دپاره دا خبره ده. برای مهرباني تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې لږ کوټې په قلاره د موټرسایکل چلوئ، خپل صورت ته دې نه پوره کوئ. نو د ځوانانو ته هم زه وایم، د زما کشران وروڼه دي ته هم وایم، کوم چې زما همزولي دي زما ملګري دي هغو ته هم وایم، او د مشرانو ته هم وایم چې تاسو هم دا واړه لږ کوټې په دې کور کې پوه کوئ چې یو خو په دې غلط سایډ باندې د سره مه وړئ، دا خو د ساړو ګڼئ مه چې دا زما سایډ ده، په هغې خو د سره مه ځئ. خو کوم چې اوورټیک کوئ نو هم ګورئ چې مخامخ ته له ګاډۍ را روان دی که نه دی را روان، او دا بل ګاډی په سپیډ کې دی که نه دی. تاسو خپل سپیډ دومره مه سیوا کوه چې ستا نه وار پار خطا شي، دې ګاډی ووایي یا ځان ارتاو کړي، ځان خوب کړي، ځان چې چل بدل وشي، مړ به شي، په کور کې به ستانه خلک تمه کوي او ستا به دا حالي.